ملګرو په افغانستان کې هر څوک د ریاست جمهوری خوب ویني او غواړي چې رئیس جمهور شي. بانک کې چې $1,00,000 پیدا کړي او یا یې ولري نو بیا ځان کاندید کړي. ملګرو ولسمشري اسانه کار نه ده، دا د پیسو کار نه ده، دا د سیاست میدان ده، دا د رهبرۍ میدان ده. ملګرو داسې حقیقتونه دي چې باید وویل شي، خو ستاسو نور وخت نه نیسمه. ملګرو راځئ چې راپور وګورو کوم کاندید اشرف غني ته تیر شو او په کومو شرایطو سره ورته تیر شو. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د رای اچونې بهیر شاوخوا 2 میاشتې مخکې ترسره شوی دی، خو لا هم لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوي او د ټاکنو ناندرۍ روانې دي. خو په دې لړ کې نن د ولسمشریزو ټاکنو نومان فرامور ستمنا سره لیدلي دي او همداراز د سولې او اعتدال ټیم مشر حنیف اتمر بیا د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم یو مهم غړی او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیان سره لیدلي دي. د ولسمشرۍ نومان فرامور ستمنا د ولسمشر غني په مشرۍ له دولت جوړونکي ټیم سره د ګډ ائتلاف جوړولو خبر ورکړی دی. ویل کېږي چې هغه د راتلونکو 15 کلونو لپاره خپله جوړه کړې طرحه هم ولسمشر غني ته ورکړې ده، ترڅو په راتلونکو 15 کلونو کې ترې د افغانستان د آبادۍ او پرمختګ لپاره ګټه پورته کړي. د دواړو ټاکنیزو ټیمونو له لوري په یوه ګډه خپره شوې اعلامیه کې د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون غږ شوی دی چې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې د ژر تر ژره اعلان کړي. بل لوري ته د سولې او اعتدال ټیم مشر حنیف اتمر تېره ورځ د خپل کار په دفتر کې د مشرانو جرګې رئیس او د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم یو مهم غړی فضل هادي مسلمیان سره لیدلی دی او د افغانستان په روان سیاسي حالت کې ورسره بحث کړی دی. د حنیف اتمر مطبوعاتي ټیم په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې دواړه په جلال آباد کې د ډاکټر ناکامورا پر وژنه اندېښنه ښکاره کړې او د افغانستان او جاپان له خلکو سره یو ځل بیا خپله خواخوږۍ څرګنده کړې ده. د یادولو ده چې حنیف اتمر په وروستیو کې د ولسمشریزو ټاکنو څخه لاس په سر شو او برخه یې وانخیسته، خو هغه همداراز له کوم ټاکنیز ټیم نه خپل ملاتړ هم نه دی اعلان کړی دی. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې له ورته مهمو او تازه پیښو څخه ځان خبر کړئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ ترڅو زموږ هر نوی ویډیو تر تاسو ژر تر ژره در ورسیږي او ځان له مهمو خبر کړئ.